یوسف مکی سورت 111 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. له رټلې شیطانه په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لورین الله پنوم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الف لام را دا د حق د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بشکه هغه مو عربي قرآن نازل کړی څو تاسې پرې پوه سئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. موږ تاته د دې قرآن په مټ چې درته وحی کړی مو دی تر ټولو ښه کیسه اورو که څه هم له هغه مخکې تله بېخبر ووي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. کله چې یوسف خپل پلار ته وویل ای زما پلاره ما 11 ستوري لمر او سپوږمۍ په خوب ولیدل ومې لیدل چې ما ته سجده کوونکي وه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هغه وویل ای زویکیه ورونو ته د خپل خوب مه بیانوه هسې نه چې کوم چلول درته وکړي بېشکه شیطان د انسان ښکاره دشمن دی. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. او همدارنګه به د پالونکی نبوت ته غوره کړي او د خبرو صحیح تعبیر به در وښیي او پر تا او د یعقوب پر کهول به خپله پیرزوینه داسې بشپړه کړي څرنګه چې مخکې ستا پر پلرونو ابراهیم او اسحاق بشپړه کړې وه. بېشکه پالونکی دی ډېر پوه حکمت لرونکی دی. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او د مصر کوم تن چې هغه وپیری خپلې ښځې ته یې وویل درناوی یې کوه ښایي ګټه راورسوي یا یې زوی ونیسو او همدارنګه مو یوسف ته په ځمکه کې ځای ورکړ څو هغه ته د خبرو صحیح تعبیر وروښیو او الله پر خپل کار برلاسی دی خو د خلکو ډیری نه پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې خپلې ځوانۍ ته ورسېدی هغه ته مو حکمت او پوهه ورکړه او همدارنګه ښېګڼه کوونکو ته بدله ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. او هغه ښځې چې هغه په کور کې و د هغه د غولولو هڅه وکړه او دروازې بندې کړې او ویل هل راسه. هغه وویل په الله پناه، بېشکه هغه مې پالونکی دی چې زه یې ښه ساتلی یم. په رښتیا ظالمان نه بریالي کېږي. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. او بېشکه هغې په ښه اراده وکړه او د هغه په زړه کې هم خیال راغی که د پالونکي دلیل یې نه وای لیدلی. همدارنګه له هغه څخه بدي او بېحیایي اړه و. بېشکه هغه مو له مخلصو بندگانو و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. او دواړو دروازې ته منډې کړې او د هغه کمیس یې د شا له خوا څیرې کړ او دواړو له دروازې سره د هغې میړه وموندی. هغې وویل له بندي کولو او دردونکې سزا پرته د هغه چا سزا څه ده چې ستا له مېرمنې سره د بدۍ اراده لري. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هغه وویل هغې زما د غولولو هڅه وکړه او له کورنۍ څخه یو شاهد شاهدي ورکړه. که کمیس د مخ له خوا تېرې سوی وي نو ښځه رښتیا وایي او هغه له دروغجنو دی. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. او که کمیس د شا له خوا تېرې سوی وي نو ښځه درواغ وایي او هغه له رښتینو دی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نو کله چې د هغه کمیس د شا له خوا څیرې ولیدی ویل په رښتیا هغه ستاسې ښځو چل دی، بېشکه ستاسې چل لوی دی. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ای یوسفه له دې تېر سه او ای ښځې د خپلې ګناه بخښنه وغواړه، بېشکه ته له تېروتونکو یې. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بېشکه په یوسف او د هغه په وروڼو کې پوښتونکو لره نښانې دي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. کله چې هغوی وویل زموږ پلار ته یوسف او ورور یې له موږ څخه ډېر خوښ دي، حال دا چې موږ یوه پیاوړې ډله یو، په رښتیا پلار مو په څرګنده تېروتنه کې دی. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یوسف ووژنئ یا یې په بله ځمکه کې وغورځوئ څو مو د پلار پاملرنه یوازې تاسې لرسي او له هغه وروسته ښه خلک سئ. قال قائل منهم
لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. له هغوی ویونکي وویل یوسف مه وژنئ او که په اړه یې څه کوونکي یاست هغه په تیاره څاه کې واچوئ څو ځینې لارویان یې پورته کړي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغوی وویل ای زموږ پلاره تا لره څه دي چې د یوسف په اړه پر موږ باور نه کوي او بېشکه موږ د هغه ښېګڼه غوښتونکي یو. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا یې له موږ سره ولېږه چې وخوري او لوبې وکړي او بېشکه موږ د هغه ساتونکي یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هغه وویل بېشکه دا مې غمجنوي چې تاسې هغه بوزئ او ویرېږم چې لیوه به یې وخوري حال دا چې تاسې به ترې بېخبره واست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغوی وویل موږ یوه پیاوړې ډله یو که لیوه یې وخوري بېشکه نو موږ به زیانمن یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نو کله چې هغه بوت او وی پتیله چې په تیاره څاه کې یې واچوي او موږ هغه ته وحی وکړه چې ته به هرومرو هغوی ته د دې کړنې خبر ورکړې حال دا چې هغوی به نه پوهیږي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. او د شپې لخوا هغوی خپل پلار ته په ژړا راغلل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ویل ای زموږ پلاره بېشکه موږ ولاړو د منډې سیالي مو کوله او یوسف مو له خپل سامان سره پرېښودی نو لیوه هغه وخوړ او ته پر موږ باور کوونکی نه یې که څه هم موږ رښتیني یو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او د هغه کمیس د درواغو په وینو لړلی راوړ. هغه وویل بلکې تاسې ته مو زړونو یوه کړنه جوړه کړې نو ما لره ښه زغم دی او په هغه څه کې له الله څخه مرسته پکار ده چې بیانوئ یې. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. او یو کاروان راغی نو خپل اوبه راوړونکی یې ولېږئ هغه خپله بوکه واچوله ویل زیری مې در باندې دا هلک دی او د یوې پانګې په توګه یې هغه پټ کړ
او الله په هغه څه ښه پوه دی چې هغوی یې کوي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او هغه په لږو پیسو ګڼلې درهم وپلورئ او په هغه کې لیوالتیا لرونکي نه وو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. او په ښار کې ځینو ښځو ویل د عزیز ښځه خپل ځوان مریی ځان ته هڅوي، په رښتیا یې مینه زړه ته ننوتلې، بېشکه موږ هغه ښځه په ښکاره بېلارۍ کې وینو. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نو کله چې د هغوی د چلول خبرې واورېدې بلنه یې ورولېږله او هغوی ته د ډډې لګولو ځای چمتو کړ او له هغوی هر یوې ته چاړه ورکړه او یوسف ته یې وویل پر هغوی راووځه. نو کله چې هغه ولیدی لوی ښایسته یې وموندی او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او ویې ویل وای الله، دا بشر نه دی، دا خو یوازې د درناوي وړ فرشته ده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هغې وویل دا هغه څوک دی چې تاسې یې په اړه ماته پیغورونه راکول او بېشکه هغه مې ځان ته هڅولی و خو خوندي سو. که هغه څه ونه کړي چې زه یې ورته امر کوم نو هرومرو به بندي کړی سي او له خوارانو به سي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هغه وویل ای پالونکې، له هغه څه چې هغوی مې وربولي ما ته بند ډېر خوښ دی او که دې زه د هغوی له چلوله خوندي نه کړم زه به ورمات سم او له ناپوهانو به سم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نو پالونکې یې دعا قبوله کړه او د هغوی له چلوله یې خوندي کړ، بېشکه هغه ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بیا وروسته له دې چې هغوی د یوسف د پاکلمنۍ نښانې ولیدې غوره وګڼله چې هغه تر یوې مودې بندي کړي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. او له هغه سره دوه ځوانان زندان ته ننوتل. یوه یې وویل بېشکه زه په خوب کې ځان وینم چې شراب نشتې ځم او بل وویل
زه ځان وینم پر سر مې ډوډۍ وړم چې مرغان یې ورڅخه وخوري. موږ ته یې تعبیر راوښیه، بېشکه موږ تا له ښېګڼه کوونکو څخه وینو. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هغه وویل د هغو خوړو له راتلو مخکې چې تاسې ته په زندان کې درکول کیږي، زه به د خوب تعبیر در وښیم. دا هغه څه دي چې پالونکي مې راښوولي دي. بېشکه ما د هغو خلکو دین پرې ایښی دی چې پر الله ایمان نه لري او هغوی له آخرته منکر دي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. او د خپلو پلرونو ابراهیم، اسحاق او یعقوب د دین پیروي مې کړې ده. موږ ته نه ښایي چې له الله سره څه شریک کړو. دا پر موږ او خلکو د الله پیرزوینه ده، خو د خلکو ډیری شکر نه باسي. یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ای زما د بند ملګرو، آیا بیلا بیل پالونکي غوره دي او که هغه یو الله چې ډیر ځواکمن دی؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. له هغه پرته چې تاسې د څه عبادت کوئ یوازې نومونه دي چې تاسې او پلرونو مو هغوی پرې نومولي. الله کوم دلیل نه دی ورباندې استولی. حکم یوازې الله لره دی. امر یې کړی چې یوازې د هغه عبادت کوئ. دا نیغ دین دی، خو د خلکو ډیری نه پوهیږي. یا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ای زما د بند ملګرو، یو به مخپل بادار ته شراب ورچشي او بل به په دار وځړول سي، نو مرغان به یې له سر څخه خوري. د هغه امر پریکړه سوې چې په اړه یې پوښتنه کوئ. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. او له هغوی دواړو یې هغه ته چې په اړه یې ګمان کاوه خلاصېدونکی دی وویل، بادار ته دې زما یادونه وکړه. نو د خپل بادار په وړاندې د هغه یادونه شیطان ورڅخه هېره کړه. نو په زندان کې څو کاله پاته سو. وقال الملك إني
أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. او پاچا وویل زه په خوب کې اووه چاغې غواوې وینم چې اووه ډنګرې وخوري او اووه شنه وږي او اووه نور وچ وینم. ای درباریانو که د خوب تعبیر کولی سئ ما ته مې د خوب تعبیر راکړئ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هغوی وویل دا ګډوډ خوبونه دي او موږ د خوبونو په تعبیر پوهېدونکي نه یو. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. او له هغوی دواړو چې کوم یو خلاص سوی و او له یوې اوږدې مودې وروسته د یوسف خبره ور په یاد سوه. ویې ویل زه یې تعبیر درښیم نو ما یوسف ته ورولېږئ. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ای رښتینې یوسفه د دې خوب تعبیر راوښیه چې اووه چاغې غواوې دي چې اووه ډنګرې یې خوري او اووه شنه وږي دي او اووه نور وچ څو خلکو ته ور وګرځم چې هغوی پوه سي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. هغه وویل اووه کاله پرله پسې به کرنه کوئ نو څه چې ریبئ په خپلو وږو کې پرېږدئ خو لږ هغه چې خورئ یې. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا له دې وروسته به اووه سخت کلونه راسي هغه څه به وخوري چې ورته زیرمه کړي مو دي خو لږ هغه چې تاسې د تخم لپاره وساتلی سئ. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. بیا به له دې وروسته داسې یو کال راسي چې پر خلکو به ښه باران وسي او په هغه کې به انګور نشتیږي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. او پاچا وویل هغه ما ته راولئ. کله چې ورته استازی ورغی یوسف وویل خپل بادار ته ور وګرځه او ترې پوښتنه وکړه د هغو ښځو چې خپل لاسونه یې غوڅ کړل څه کیسه ده. بېشکه پالونکی مې د هغوی په چل ول ښه پوه دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. پاچا وویل ستاسې څه کیسه وه کله چې مو یوسف خپل ځان ته وهڅاوه. ویې ویل وای الله
په هغه کې مو هیڅ بدي ونه لیدله. د عزیز ښځې وویل اوس حق څرګند سو، ما هغه خپل ځان ته هڅولی و او بېشکه هغه له رښتونو دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. دا مې ځکه وکړل چې هغه پوه سي چې په نه شتون کې مې ورسره خیانت نه دی کړی او الله د خیانت کوونکو چل ول نه چلوي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. او زه د خپل ځان پاکي نه بیانوم، بېشکه نفس تل په بدۍ امر کوونکی دی، خو هغه چې پالونکی مې پرې لورونه کړې وي، بېشکه پالونکی مې بخښونکی لورونکی دی. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. او پاچا وویل هغه ما ته راولئ چې خپل ځان ته یې ځانګړی کړم. نو چې کله خبرې ورسره وکړې ویل بېشکه له موږ سره ته له ننه د لوړ مقام او د باور څښتن یې. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هغه وویل د ځمکې پر زیرمو مې وګماره، بېشکه زه ساتونکی او پوه یم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. او همدارنګه مو په ځمکه کې یوسف ته داسې واک ورکړ چې چیرته غواړي ځان ته ځای جوړ کړي، چاته چې وغواړو خپله لورونه ورسوو او د ښېګڼه کوونکو بدله نه ضایع کوو. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. او د آخرت بدله هغو کسانو لره زیاته غوره ده چې ایمان راوړي او ځان ساتي. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. او د یوسف ورونه راغلل او پر هغه ورننوتل، نو ویې پیژندل، خو هغوی یې پیژندونکي نه وه. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. او کله چې هغوی ته سامان تیار کړ ویل ما ته مو خپل پلرنی ورور راولی، آیا نه وینئ چې زه پیمانه پوره ورکوم او زه غوره میلمه پال یم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نو که هغه راته را نه ولئ له ما سره تاسې ته هیڅ پیمانه نسته او مه رانږدې کیږئ. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. هغوی وویل هغه به یې له پلاره وغواړو او بېشکه موږ د دې کار کوونکي یو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. او یوسف خپلو کارکوونکو ته وویل مال یې په کجاوو کې ورته کښېږدئ، کله چې خپلو کورنیو ته ور وګرځي کېدای سي ویې پیژني څو بیا راسي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. نو کله چې خپل پلار ته ور وګرځېدل ویل ای زموږ پلاره له موږ څخه پیمانه وګرځول سوه نو ورور مو راسره ولېږه چې بیا غله لاسته راوړو او بېشکه موږ د هغه ساتونکي یو. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هغه وویل آیا د هغه په اړه در باندې داسې باور وکړم څرنګه چې مې مخکې د هغه د ورور په اړه در باندې باور کړی و؟ نو الله تر ټولو ښه ساتونکی دی او هغه تر ټولو لورونکو ښه لورونکی دی. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. او کله چې خپل سامان پرانستی د غلې بیه یې ومونده چې بیرته ورکړل سوې وه ویل ای زموږ پلاره نور نو څه غواړو دا زموږ مال دی چې بیرته راکړل سوی دی او خپلې کورنۍ ته نوره غله راوړو او خپل ورور به ساتو او د یوش بار به نور هم زیات راوړو دا پیمانه به آسانه وي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. پلار یې وویل تر هغه یې هېڅکله نه در سره استوم څو د الله په نوم ټینګه ژمنه راکړئ چې هرومرو به یې بیرته راولئ خو دا چې تاسې بېوسه سئ. نو کله چې یې خپله ژمنه ورکړه ویل الله د هغه څه څارونکی دی چې وایو یې. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. او ویل ای زامنو له یوې دروازې منه نوځئ او له بېلابېلو دروازو ننوځئ او د الله په وړاندې مو له هېڅ شي نسم ساتلی. حکم یوازې الله لره دی پر هغه می بروسه کړي او بروسه کوونکي باید پر هغه بروسه وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او کله چې ننوتل څرنګه چې پلار ورته امر کړی و دې کار هغوی د الله په وړاندې له هېڅ شي ونه ساتل خو د یعقوب په زړه کې یوه تلوسه وه چې پوره یې کړه او هغه د هغې پوهې څښتن و چې ورښولې مو وه خو د خلکو ډیری نه پوهیږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. او کله چې پر یوسف ورننوتل خپل سکه ورور ته یې ځانګړی ځای ورکړ ورته یې وویل
زه دې ورور یم نو په هغه څه مه ځورېږه چې هغوی کول. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. نو کله چې د هغوی سامان تیار کړ د اوبو جام یې د خپل ورور په کجاوه کې کښېښودی. بیا غږ کوونکي غږ وکړ ای کاروانیانو بېشکه تاسې غله یاست. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. هغوی مخ ور واړوئ او پوښتنه یې وکړه څه مو ورک کړي دي. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هغوی وویل د پاچا جام مو ورک کړی او څوک چې یې راوړي ورلره د یو اوښ بار دی او زه یې پر غاړه اخیستونکی یم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هغوی وویل په الله قسم تاسې پوهیږئ چې موږ په ځمکه کې ورانکارۍ ته نه یو راغلي او نه موږ غله یو. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. هغوی وویل که درواغجن سواست نو سزا باید څه وي. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هغوی وویل سزا یې دا ده چې د چا په کجاوه کې وموندل سي نو هغه یې سزا ده. همدارنګه موږ ظالمانو ته سزا ورکوو. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نو د خپل ورور تر بوج مخکې د هغوی بوجونه لټول پیل کړل. بیا یې هغه د خپل ورور له بوجه وایستی. موږ یوسف ته همدارنګه تدبیر ښودلی و. که الله نه غوښتی هغه نسو کولی چې د پاچا د دین له مخې خپل ورور ونیسي. چاته چې غواړو درجې یې لوړوو او د هر پوهه لرونکي له پاسه پوسته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هغوی وویل که هغه غلا کړې وي نو په رښتیا چې مخکې ورور هم غلا کړې وه. نو یوسف هغه خبره په خپل زړه کې پټه کړه او ورته یې څرګنده نه کړه. ویې ویل تاسې ډېر بد خلک یاست او الله په هغه څه ښه پوه دی چې بیانوئ یې. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هغوی وویل ای عزیزه بېشکه د هغه یو ډېر بوډا پلار دی نو پر ځای یې له موږ یو تن ونیسه. بېشکه تا له ښېګڼه کوونکو وینو. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف وویل په الله پناه له دې چې له هغه پرته بل څوک ونیسو چې خپل سامان مو ورسره موندلی
بېشکه هغه وخت به موږ ظالمان سو. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نو کله چې له هغه څخه ناهیلې سول مشورې ته ګوښه سول، مشر یې وویل آیا نه پوهیږئ چې پلار مو درڅخه د الله په نوم ژمنه اخیستې وه او له دې مخکې مو د یوسف په اړه کمی کړې وه، نو تر هغه به هیڅ کله له دې ځمکې ونه خوځېږم څو راته پلار مې اجازه راکړي یا مې الله په اړه پرېکړه وکړي او هغه تر ټولو غوره پرېکړه کوونکی دی. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. پلار ته مستانه سئ او ورته ووایاست ای زموږ پلاره په رښتیا دې زوی غلا کړي او یوازې مو هغه څه ویلي چې پرې پوهیږو او موږ د پټو ساتونکي نه یو. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. له هغه کلي چې موږ پکښې وو او له هغه کاروانه چې ورسره راغلو پوښتنه وکړه او بېشکه موږ رښتیني یو. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هغه وویل بلکې تاسې ته مو زړونو یوه خبره جوړه کړې نو زما کار ښه زغم دی، نږدې ده چې الله هغوی ټول راته راولي، بېشکه هغه ډېر پوه حکمت لرونکی دی. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. او مخ یې ورڅخه واړاوه او ویې ویل ای افسوس پر یوسف باندې او له غمه یې سترګې سپینې سوې او په زړه کې د خفګان زغمونکی و. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هغوی وویل په الله قسم تل به یوسف یادوي ان تر دې چې ویلې سي یا له هلاکېدونکو سي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هغه ویل زه د خپل کړاو او غم شکایت یوازې الله ته کوم او د الله په اړه چې څومره زه پوهیږم تاسې نه پوهیږئ. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ای زامنو ولاړ سئ د یوسف او د هغه د ورور پلټنه وکړئ او د الله له لورونې مه ناهیلې کیږئ، بېشکه د الله له لورونې یوازې کافر خلک ناهیلې کیږي. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نو کله چې پر هغه ورننوتل ویل
ای عزیزه موږ او کورنۍ ته مو کړاو رسېدلی او موږ له کمې پانګې سره راغلي یو نو پوره پیمانه راکړه او پر موږ خیرات وکړه بېشکه الله خیرات کوونکو ته بدله ورکوي. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. یوسف وویل آیا خبر یاست چې کله ناپوه واست په یوسف او د هغه په ورور مو څه وکړل؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هغوی وویل آیا ته یوسف یې؟ هغه وویل زه یوسف یم او دا مې ورور دی. بېشکه الله زموږ سره ښېګڼه کړې په رښتیا چې څوک ځان وساتي او زغم وکړي نو بېشکه الله د ښېګڼه کوونکو بدله له منځه نه وړي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هغوی وویل په الله قسم بېشکه الله پر موږ غوره کړی او موږ تیروتونکي وو. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هغه وویل نن پر تاسې هیڅ پړه نسته الله دې تاسې وبخشي او هغه تر ټولو لورونکو ښه لورونکی دی. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. زما دغه کمیس یوسئ او زما د پلار پر مخ یې واچوئ هغه به لیدونکی سي او خپله ټوله کورنۍ مو راته راولئ. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. او کله چې کروان له مصر روان سو د هغوی پلار وویل که چېرته پر ما د کاواکۍ تور ونه لګوئ بېشکه ماته د یوسف بوی راځي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. هغوی وویل په الله قسم ته په خپلې پخوانۍ سودا کې یې. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیری ورکوونکی راغی هغه کمیس یې د هغه پر مخ واچاوه نو سملاسې هغه لیدونکی سو. ویې ویل آیا تاسې ته مې نه وویلي چې زه د الله په اړه په هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هغوی وویل ای زموږ پلاره زموږ د ګناهونو بخښنه راته وغواړه بېشکه موږ تیروتونکي وو. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هغه وویل ژر به له خپل پالونکي بخښنه درته وغواړم بېشکه هغه بخښونکی لورونکی دی. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نو کله چې هغوی پر یوسف ورننوتل خپل مور او پلار ته په څنګ کې ځای ورکړ او ویې ویل که الله وغواړي مصر ته په امن سره ننوځئ. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. او خپل مور او پلار پر تخت کښېنول او هغوی ورته پر سجده پریوتل او ویل ای زما پلاره دا زما د پخواني خوب تعبیر دی چې پالونکي مې رښتینی کړ او له ما سره یې ښېګڼه وکړه چې له زندانه یې وایستلم او تاسې یې له دې وروسته له سارا راوستاست چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ فساد واچاوه. بېشکه پالونکی مې هغه څه ته ښه تدبیر کوونکی دی چې غواړي یې. بېشکه هغه ډېر پوه حکمت لرونکی دی. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ای زما پالونکې بېشکه ماته د پاچایي راکړه او د خبرو تعبیر دې راوښوی. ای د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکې ته مې په دنیا او آخرت کې دوست یې. ما مسلمان مړ کړه او له سمو خلکو سره مې یو ځای کړه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. دا د غیبو ځینې خبرې وې چې درته یې وحی کوو او ته له هغوی سره نه وې کله چې پر خپلې پرېکړې راټول سول او هغوی چلول کاوه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. او که څه هم ته وغواړې ډېر خلک ایمان راوړونکي نه دي. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. او ته له هغوی څخه کومه بدله نه غواړې هغه یوازې کائناتو لره پند دی. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. او په اسمانونو او ځمکه کې څومره نښانې دي چې هغوی پرې تېرېږي حال دا چې ترې مخ اړوونکي دي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. او د هغوی ډیری پر الله ایمان راوړي خو ورسره شرک کوونکي دي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آیا هغوی له دې په امن کې سول چې د الله د عذاب کومه بلا ورته راسي یا ورته ناڅاپه قیامت راسي حال دا چې نه به پوهیږي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ووایا دا زما لاره ده چې د الله لوري ته په هوښیارۍ سره زه او چا چې مې پیروي کړې خلک رابولم او الله لره پاکي ده او زه له مشرکانو څخه نه یم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. او
او له تا مخکې چې مو رسولان لیږلي هغوی د کلیو سړي وو چې وحی مو ورته کوله آیا هغوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي څو وویني چې تر هغوی د مخکې خلکو پایله څنګه وه او د آخرت کور هغو خلکو ته ډېر غوره دی چې ځان یې ساتلی آیا له عقله کار نه اخلی حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ان تر دې چې کله رسولان د خپل قوم له ایمان راوړلو ناهیلې سول او کافرانو ګمان وکړ چې ورته درواغ ویل سوي وه رسولانو ته زموږ مرسته راغله نو څوک چې مو غوښتل وژغورل سول او له مجرمو خلکو زموږ عذاب نه ګرځول کیږي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بشک د هغوی په کیسو کې د عقل څښتنانو ته پند دی هغه له ځانه جوړه سوې کومه خبره نه ده بلکې د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې ترې مخکې و او د هر څه تفصیل دی او هغو کسانو ته لارښوونه او لورونه ده چې ایمان راوړي یوسف مکی سورت 111 آیاتونه لري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له رټلې شیطانه په الله پناه غواړم بسم الله الرحمن